باندې سټارټ. سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې ښه به یاست. حمید خان راغلی دی، نن مو تر څنګ ناسته د پښتون غږ د شنې پیالې چای خوند یې وڅاکو که نه. او حمید خان بس چای خو ښه چای ده، زبردست ماشاءالله. یو د چی خوند ښه ده، بل د دې چې اوبه ښې دي، بالکل. او بل ته خو هسې هم د وطن په هر څه مین یې، مثلا په اوبو یې مین یې، په خاوره مین یې. بالکل مین یم. نو دی هغه څوک دی چې بس په خپلو شعرونو باندې ډېر مینوال ځان ته پیدا کړي، او د ده شعر ځکه مینوال پیدا کړي دي چې دی اصلا شعرونه ټول د وطن د مینې له امله یایي که نه، او دی د وطن د مینې له امله ځینې خلک یایي زه له وطن سره لیونۍ مینه لرم. ته به هم له وطن سره لیونۍ مینه؟ والله وطن په ما داسې ګران ده لکه اول مور ته بیا وطن ده. مور پیدا کړی یم، په وطن کې خپل کړی. یعنې وطن د مور غوندې درته ګران تر مور او خاوره وي مور. بالکل او ده مور. ښه، نو حمید لالا ولې د شاعري شروع کړه؟ والله ورکه به شاعري مې له دې به شروع کړه، نو اوس به مونږ تاسې صفا سره وغږېږو. مونږ تاسې د هغه چې پښتانه در په دره دي، به هر ملک راغه اچډک ته، ټول وطن راځي، ټول وطن اچډک ته، وطن نه وبښئ ټوله نړۍ راځي، ټوله نړۍ. صحیح ده. نو ما ویل دلته د هغه وویل د شاعري شروع کړه ورته، د زموږ وطن له خپلې زموږ بچیان چې دي د کوم مسافر تللي دي، دغه له خپل وطن سره په مینه پیدا کړي چې له مور پرېږدئ بل وطن جوړوئ، خپل وطن کنډوالې ده بل وطن جوړوئ، او سبا بیا تاسې هغه پسې راباسي د خپلې چینې، تاسې د مزایق مې ارمان دي، پوه شوې، هغه مې ارمان دي چې لګولي هم لګولي دي. صحیح ده. دلته ګوره زه غږېږم، صفا غږېږم، صاحب او صاحب زړی سړی خوند نه د موږ تاسې هغه چې دي د مشران چې دي سپین ږیري، دلته د پلار د دوه هغو سره یي، جیر بنځک او سره یي، دا هم خرڅه کړي ورې او واخلي جایداد واخلي. اوس یې هم سره واخیستل، اوس په خپل کلي کې هغه دي مصایب پراته دي. بالکل. او جای نسته، جای هم نسته، په جماعت کې هغه مصایب شوې، بچیان دې هم تباه کړو، قوم دې هم تباه کړو، خپل ځان دې هم غرق کړو، نه یې دغه جس وې نه دغه جس ولې. بالکل. موږ تاسې هغه پښتانه یو له اوسه پورې له پوهېږو. هغه یو شعر ووایي دا رښتیا ده چې له درده زګیروی خیږي کنې څه و د رحمان له شاعریه. د دې سړي دا زګیروی د وطن له دردونو ده، او هغه ناخوالې چې زموږ وطنوال ورباندې اخته دي او لاس او ګرېوان دي ورسره، په هغې وجه باندې د ده دغه احساسات دې ځای ته رسېدلي دي چې په شعر او شاعري کې پیغام ورکړي. دلته په زړه کې ډېر څه دي، په زړه کې دوستانو ډېر څه دي، خو خبره دا ده چې کله ناکله که نه ټول شیان هم دغه په ژبه باندې نه راوځي، نه جوړېږي، په زړه کې خو ډېر څه تېرېږي. نو ورکه ولا زه یو خبر ته کوم د وطن په مردار هغه له خوا بدیږي، خپل خوا بدیږي. صحیح ده چې د ما خور د ما ورېندار په بارډر کې ذلیله یي، په ایران بارډر کې ذلیله یي او بې عزته یي، او څوک دوی کښې یا دوی کښې دا د ما ولا هېڅ کله ورېږي. زه ټولو ته وایم چې راځئ ورونو، اوس خپل وطن جوړ ده، پوه شوې، خپل وطن جوړ کړئ. اوس پرېږده، اوس که ښه ده که بد، ما وطن دی، د ما مور ده. اوس ګوره مور مثال که اوس لیونۍ یې چې اپرېږدې نه، خو چې پیدا یې خبره ده دی، که د مور جوړه یې، د تا مور ده، که د مور لیونۍ یې ته به هغه پرېږدې نه. مور به یو دوایي وکړه، مور دې جوړه کړه، دا وطن جوړ کړئ. یاست وطن تاسو هغه لري، هغه اړتیا لري. څومره یو جالب مثال واکمل صاحب، ډېر زبردست. یعنې د دې مثال، یعنې دا ډېر شادیوس خبره نه ده چې مثلا که مور ناجوړه یي یا خدای مه کړه اعصاب یې له لاسه ورکړي، د لیونتوب تر کچې رسېدلی، پرېږدې به یې که به دوا پې کړي. وطن هم دغسې حیثیت لري، دغسې بالکل هغه حیثیت لري. او نو اوس به د وطن د لیونۍ مینې یو شعر راته ووایي. شل وار به ته ووایم، په دواړه سترګې به ته ووایم، ویې ګورئ وایې ورېسته مینهوالو، دا شعر مې خاص ده ورور ته ده، وړکي هلک ته ده. هغه وړکی هلک په بیا یو تصویر درته سره ولیکم او هغه په غزني کې اول نمره سوی و، دوم نمره سوی، اول هغه سوی ده، نمره سوی ده. وایي د مور په غېږ کې د دوه بچیانو جنګ و، د مور په غېږ کې د دوه بچیانو جنګ و، سرې مرمۍ دې ورېدلې، وایي مور ورته ناسته وه، وایي په وسې هېڅ یې نه کېدل. مونږه پښتانه یو لا اوسه پورې نه پوهېږو، مونږه پښتانه یو لا اوسه پورې نه پوهېږو، وطن مې یو مورکۍ مې یوه ده، دوه بچیان په خپل منځ کې جنګېږي، موږ لا نور هم نه پوهېږو. وطن باندې ته ګزار کړې، په خپل مور ته ګزار کړې،
په وطن ته ګزار کې په خپل مور باندې ګزار کړې د مورکۍ غریب یې وس کله ای رسیږي د دوو بچیانو د مور په غېږ کې یاره جنګ دی چاته ورسم چاته وژاړمه دشمن ورته د خیر په غونډۍ ناسته دشمن ورته د خیر په غونډۍ ناسته زمونږ واړه واړه بچیان په سرو وینو کې لمبېږي زمونږ واړه واړه بچیان په سرو وینو کې لمبېږي دغه شعر د په هغه جنګي حالاتو کې لیکلی و نو اکمل صاحب محترم حمید خان به وخت نا وخت ګورو دلته به راځي دا بانډار ځای ده انشاءالله شین چای شیدو چای شیدو چې سره به دې جوړه مي بس سهار شي قرباني سم نه ما شیدو چې په کډر کې ځکه خوند درکوي چې دغه د تا غوندې بریتونه چې هغه اکثره وخت د شیدو چای ډېر خبره د بریتونه د خبره د شوق او ذوق ده د وطن کې وایسته د کړو پلان کې د کړو شی به خدای موږ تاسې رواج ده یعنی که شین و که شیدو پروا نشته بریتو پورې تړاو نه لري مقصد د شیدو چای شوق په بریتو په د ساختماني جوړښت پورې دی چې تړاو نه لري مقصد که ځینې خلک به یې ډېر ښه بریتونه وایي خو د شیدو چای به خوند نه ورکوي ځینو خلکو بیا پاک خیلی شیر چای به خوري دغسې ده دا ګجر مخلوق او هغه برګه ګنچه چې ورسره اغوستي بیا اجرک نو سلامت اوسئ موږ مو په خدمت کې یو هر وخت دلته خدای تاسې راوله موږ به انشاءالله نازوو بانډارونه به کړو ډوډۍ به سره کړو انشاءالله او کار د خدای جوړ لره انشاءالله په رخصت کې یو څه ګزاره کېږي نه بچیان خو خوشحاله دي دلته دي در سره ښه ماشاءالله څو بچیان دي ماشاءالله 8 دي 8 لوڼې او زامن دواړه څلور هلکان څلور جنګیان دي ماشاءالله دغه توازن هم ساتلی دی ښه ډېره ښه بس نو حمید خان دې ژوندی او سلامتي بیا به بیا راځو تاسو په وړاندې